ګرانو دوستانو، تاسې د ناول په تېره برخه کې واورېدل چې عبدالواحد کیسه تر هغه ځایه ورسوله چې دا د شاه په لټون پسې سرګردانه ګرځېده او بالاخره یې د مذهبي مشر څخه د هغې د پتې معلومولو درک پیدا کړ او بالاخره د هغه ملګري د هنداس په نامه د هغه سره مرسته وکړه او بالاخره دا د مذهبي مشر چې اشا ورسره بندۍ وه کوټې ته ورننوت او د هغه سره په جګړې بریالی شو او د مشال سره د باندې راووت. دا چې نور څه پیښیږي راځئ په دې برخه کې واورو. زیاتره سپاهیان داسې فکر کوي چې دښمن په موږ یرغل راوړی دی، موږ ته به لاندې د ځنګل په ځای د غره لاره غوره وي، ځکه خو موږ د غره لاره ونیوله. د تورو په برېښنا کې کله کله موږ خپل لاره صحیح کوله، سرتیرو په وارخطایي وې او بلې خوا منډې وهلې او شور ماشور یې کاوه. د ګډوډۍ دا حال و چې موږ 3 واړه بندیان وای هم ښایي هیچا مو پروا نه وای کړې. موږ بې له دې چې له څه ستونزې سره مخ شو له پړاو څخه ووتلو. لږ ژوند وروسته مې د زړوبي غږ واورېد. ما دا احساس کړه چې هغه ځای ته نږدې شوي وو چې زما له اشا سره لومړی ځل دیدن شوی و. د تورو د برېښنا په رڼا کې ما هغه شیبه ولیدله چې د زړوبي ته نږدې ورغلې وه او موږ هغه شیبه پرېښودله. نیغ د غره په لور روان شو. تر اوسه پورې وی غیر معمولي ارادې له مانه د بدني خوږو احساس هېر کړی و، خو چې ډاډمنه ساه مې واخیسته زما همت ځواب راکړ. د ورځې لخوا ځنګل ته د اشا رسولو هڅه او منډو زما د پښې ټپ بیا خراب کړی و. اوس مې په مخ پیچومې د ختلو په وخت کې سخت درد احساساوه. ما ته دا احساس ډېر تریخ و چې زه به تر ډېره د هنداس او اشا ملګري ونه کړای شم، او که همداسې په لویدو او نړېدو تر سهاره له دوی سره ملګری وم نو ښایي ډېره لاره مزل ونه کړای شم. سپاهیان به مو د سهار په رڼا کې ژر را پیدا کړي او یوازې زما په خاطر به دو نورو ژوند هم په خطر کې ولویږي. د پښې مخ په زیاتېدونکي درد زه زر یوې پرېکړې کولو ته مجبور کړم. ما لومړی له هنداس څخه دا وعده واخیستله چې د هر امر به منم. بیا مې اشا ته وویل: اشا، له دې ځایه زموږ لارې سره بېلېږي، زه له تاسو سره نشم تللی، ځکه به له دې وروسته هنداس ستا ملاتړ کوي. اشا ځواب راکړ: ستا څخه پرته ماته د بل ملګري هیڅ ضرورت نشته، موږ به یو ځای ساه ورکوو. ما وویل: اشا، زما خبره ومنه، زه د ځان لپاره خطر نه یم، زه یو سردار یم، هغوی ماته هیڅ نشي ویلی. زه د خپلو سپاهیانو په مټو د پوځ له هر سردار سره ټکر کولی شم. که ته ونیول شي نو ستا په ملاتړ به زما سپاهیان هم تورې راونه باسي. اشا، زه به خامخا له تا سره وینم، خو که ته ونیول شوي نو زه به بیا خامخا ستا په مخ کې پر خپل ټټر خنجر ښخوم. زما خبره ومنه اشا، ماته هیڅ خطر نشته. دا یوه دوکه وه. زه پوهېدم چې د دې پیښو څخه هیڅوک به هم زما په ملاتړ ګوته اوچته نه کړي، خو پر ما اشا زما خبرو اغېزه وکړه او په سلګیو شو ویې ویل: ماته ستا د حکم له منلو نه انکار پکار نه دی، خو په یاد ولره چې ماته له تا پرته یوه شیبه ژوند نه دی پکار. ما وویل: موږ به ډېر ژر بیا سره ووینو، اشا ورځه. هغه له هنداس سره روانه شوه. د تور په برېښنا کې ما څو ګامونه وړاندې د هغې وروستی ځلکا ولیده او بیا په یوه ډبره کېناستم. لږ ژوند وروسته باران ودرېد، سپوږمۍ راښکاره شوه او د ډېرې بېوسۍ احساس زه له خپل شاوخوا څخه بېخبره کړم. خو د لږ دمې څخه وروسته نه پوهېدم چې ولې ماته د هغه د کمره د لیدو هیله په زړه کې را پیدا شوه چې ګام مې پرې کېښود. د خپلې دنیا څخه راووتم او د اشا نړۍ ته ورننوتم. هلته چې د نړۍ لاره لاندې کنده ته تللې وه، زه بیا د اعصاب د ارامولو لپاره د کمره پر څنډه کېناستم او لاندې مې زړوبي ته کتل. خو اوس په دې ننداره کې ماته هېڅ په زړه پورې نه وه. د ژوند سره زما اړیکې غوڅېدلې. ستونی ستغ پرېوتم او اسمان ته مې کتل. وریځې تښتېدلې وې. فکر مې کاوه چې لږ پخوا پر اسمان تورې ویرونکې وریځې راخپرې وي. اوس تقدیر د تورو وریځو پر ځای د ستورو او سپوږمۍ کندیلونه روښانه کړل. خو پر دې هېواد له پیړیو راسې ویرونکې تیارې مسلط وي، او معلومه نه ده چې تر کومه به په دې تیارو کې د راګیرو انسانانو سترګې د رڼا په لټه پسې سرګردانه وي. آیا له دې سیمو څخه د دیوتاګانو تلسم نشي ماتېدای چې د یو انسان په زړه کې د بل انسان پر خلاف د کرکې او نفرت تخم کرلی دی؟ ما د خپل پای په باب فکر وکړ. باور مې و چې سهار شي نو وبه مې نیسي. زما پر خلاف د شاهدۍ لپاره به ډېر کسان حاضر وي. د مذهبي پیشوا ورور
چې په خوښ کې شي چغې او فریاد به اوچت کړي چې د نګرکوټ د پوځ هر سرتیری به زما د وینو تږی شي، زما خپل کسان به ما لیونی وبولي، خو دوی به ما د وژلو پر ځای ژوندی نیسي او په نګرکوټ کې به مې د تورې د یوې پښې پرېمینځي زما په وینو به د تورې دیوې په دورشل وینه تودېږي. ما فکر کاوه چې که مې مرګ نصیب دی نو د تورې دیوې د درمسال انتظار ولې وکړم، زه د هغې چټلې په پښو کې د حلالېدو پر ځای د سپېڅلي زړوبي ته ولې ځان ونه غورځوم، زه د هغه مخال لپاره ولې پاتې شم چې هره شیبه یې ما ته له مرګ زیاته درنه ده. جګ شوم، داسې ځای ودرېدم چې په یوه ګام اخیستلو د ژورې کندې تل ته پرېوتم. د دغه نړۍ چې څو ورځې وړاندې ما ته هر څه وه، اوس یې له حقیقته لرې شی راته ښکارېده. خو یوه خیال داسې اوس هم و چې زما لمن یې رانیوله، زما د زړه درزا اشا اشا چغې وهلې. ودرېدم، سترګې مې پټې کړې او په یوه پښه مې ډبره ولټوله چې له شا څخه مې ناڅاپه یو غږ واورېد. یو ځل بیا مې زما لاس او پښې د ژوند په هغو زنځیرونو وتړل چې نږدې مې ټول شلولي وو. د اشا غږ و، هغې زما نوم واخیسته او راغله. زه یې تر مټو ونیولم، شاته یې کش کړم. هغې سلګۍ وهلې، ویې ویل تا دې کندې ته ټوپ واهه او بلې غاړې ته دې ځان رساوه، تا ته د دې د ژوروالي اندازه معلومه نه ده. دلته که ځان ور وغورځوې نو د دې زړوبي د اوبو د څاڅکو په څېر به ټوټه ټوټه شي. ما پر خپله حیرانۍ د راکابو کېدو هڅه وکړه ومې ویل اشا ته ولې بېرته راغلې؟ هغې وویل واسیدیو ستا څنګه پر دې باور شو چې زه به تا د مرګ په کومې کې پرېږدم او ځم به؟ ما ته د دروغو تسلي د راکولو هېڅ ضرورت نه و. ما وویل تا باید په ما اعتبار کړی وی اشا، اوس هم لا وخت دی، وتښته. هنیداس څه شو؟ اشا په ډاډ ځواب راکړ هنیداس نور ډېر لرې تللی دی. ما وویل ما له هغه نه دا تمه نه درلوده چې تا به پرېږدي او ولاړ به شي. هغه وویل هغه زه نه یم پرېښي، بلکې په خپله د هغه له سترګو ځان الونې کړ او راغله. ما په دردناکه لهجه ورته وویل ولې دې داسې وکړل؟ هغه احمق به درته ویلي وي چې زما ژوند په خطر کې دی. اشا ځواب راکړ هغه ته د ویلو ضرورت نه و. هغه ژړل او ما ته د ده اوښکې پر دې حقیقت د پوهېدو لپاره بس وي. زه بې سیکه شوم، په یوه ډبره کېناستم او ومې ویل اشا زه له مرګه نه وېرېږم، خو چې ته بېرته راغلې ما ته د مرګ تصور بیا وېروونکی شو. که ته تر لږ ځنډه نه وای راغلی نو ما به دې کندې ته ځان غورځولی و، په دې تمه نه چې ما به بلې څنډې ته ژوندي ځان ورسوي، بلکې پر دې باور چې زما مړی به دې لیوانو ته په لاس نه وي ورغلی. اشا ما ته نږدې کېناستله، ویې ویل زما سره یوازې د دې خبرې اندېښنه وه چې ته د خدای د بګوان له رضا پرته چېرته د تلو هڅه ونه کړې. ما چغې کړې ستا په ګمان زما د بګوان رضا دا ده چې زه په خپلو سترګو ستا د نیول کېدو ننداره ووینم او بیا د تورې دیوې په پښو کې حلال شم؟ هغې وویل نه، ستا خدای غواړي ته ژوندی پاتې شي، که داسې نه وای ته به هغه ورځ له خوړ نه وای راوتلی. زما بابا ویلي و چې خدای له ده نه څه کار اخلي. ما وویل ته لیونی یې اشا، که هغوی زه ژوندی پرېښودم هم نو نصیب به مې د نګرکوټ د جیل تورې خونې وي. که مې د تا سره د بیا لیدو امید وای نو ښایي ما به د جیل هغه تورې خونې هم منلې وای. خو هغه خلک چې له تا سره کوم سلوک کوي د هغې تصور ما په خپله د ځان وژلو ته هڅوي. عایشه ځواب راکړل هغوی به زما په ژوند ما ته لاس را نه وړي، خو ته به له ما سره واده کوې چې ځان به نه وژنې. که زه مړه شوم هم نو په یوه بله څېره به راشم او تا به ولټوم. ماشه ډېره وپوهوله چې اوس هم تا د ځان ژغورلو وخت شته، خو هغې زما عذر نه اورېده. په ختیځ کې د سهار ستوري راوخوت او ما دا احساس کوله چې لږ ځنډ وروسته به پوځ زموږ لټون پیل کړي. شا ما ته له ژونده تېرېدل ګران کړل، غوښتل مې د دې په خاطر ژوندی پاتې شم. زما وضع هغه چاته ورته وه چې په توپان کې ډیوه بلوي. کله به مې فکر کاوه چې پوځ ځنګل لوري ته ولاړ شي او څوک به دې خوا ته پام وانړوي. کله به مې پر دې زړه ته تسلي ورکول چې د پوځ سرلښکر به دې کلي ته د راتلو پر ځای کوم بل محاذ غوره کړي او پوځ به ور وغواړي. زه د دغسې ورکو امیدونو په تکې راپورته شوم. د عشا لاس مې په لاس کې ونیو، په نرۍ لاره لاندې د خوړ خوا ته کوز شوم. هغې مږوي چې په یو وخت کې ما له اوبو څخه یو بالښت اوچت لیدلی و، اوس په اوبو کې ډوب و.
موږ د زینې په پاسني پایه کېناستو. د کمزوري ستومان او ټپونو له لاسه زما وضع ډېره خرابه وه. شا زما پر زنګنو تکیه کړې وه. ما ورته وویل شا ستا دا تمه شته چې د هغوی دې لوري ته را نه شي؟ هغې په ډاډ ځواب راکړ. ما یې پر دې پوره ډاډ دی چې ته به ژوندی پاتې شي. لږ ژن وروسته د سهار رڼا دې تیاره ګواهۍ ته هم را ورسېده. ناڅاپه ما پاس د چا د پښو غږ واورېد. توره مې را وایستله. ومې ویل اشا ته همدلته اوسه، امکان لري هغوی زما خپل کسان وي. زه څو پایې پاس وختم، په یوه ګرځندوی کې ودرېدم چې د مخې سپاهۍ نږدې راغی. ما د تورې څوکه د هغه پر خېټه ور کېښوده. دا همغه و چې جګت نارین د شپې د بندیانو د بهرا مسؤل ټاکلی و. هغه چې زه ولیدم چغې یې کړې او زما توره د هغه نه بوټه ووته. د هغه یو بل سپاهي شور ګډ کړ او ګړندی لاندې راکوز شو. ما زر د هغه مړی یوې خواته وغورځاوه او پاس ور وختم. هغه زه ولیدم حمله یې وکړه. تر څه ځنډه زه کلک شوم، مقابله مې وکړه، خو د هغې توندې او ګړندیتوب پر ما غلبه وکړه. ما یې ګوزارونه دپه کول او په شا ښکته روان و. پاس د ډبرو خلکو چغې او فریادونه اورېدل کېدل. د وروستۍ زینې سره مې په پوره ځواک په خپل مقابل لوري حمله وکړه او هغه مې په شاته تلو ته اړ کړ. ناڅاپه د هغه پښه وښویده او پړ مخې ولوېد. ما د تورې وروستي ګوزار هغه ته د هغې ټیکرۍ پر زینه پروت و او دا څو ګامه وړاندې په اوبو کې د توندې څپې په غېږه کې وه. چغې یې کړې، واسې دیوه، ستا پر خپل خدای سوګند په ما پسې مه راځه. زه تا ته په پوره باور وایم چې دوی په ما ته لاس را نه وړي. اشا د سترګو په رپ کې زړوبي ته ورسېده او ما خپلې سترګې پټې کړې چې بېرته مې وغړولې. هغه ورکه شوې وه. اوس له ما سره ویره او له ژوند او مرګ سره هېڅ پروا نه درلوده. ټول حواس مې د بدل او کسات په نه ختمېدونکې جذبه بدل شول. د لیونو په څېر مې چغې وهلې او پورته سر ته روان شو. 18 کسان یو ځای راښکته را روان وو. د دوی تر ټولو د مخې کس په یوه ګوزار د مرګ کومې ته وسپاره. نورو تنګه لاره خطرناکه وګڼله او بېرته یې د پورته ختلو اراده وکړه. لږ ژن وروسته د کمره پر بڼني برخه لاس فضل ته ورسېدم. هلته نږدې 50 تنو زه را ایسار کړم. په هغوی کې سردار جګت نارین هم و. هغه چغې وهلې او زما د ژوندي نیولو کومانده یې ورکوله. له هغې نه وروسته ما یوازې همدومره په یاد پاتې دي چې 4 خواونه مې بې درېغه حملې کولې او سپاهیان د پسونو په څېر رانه تښتېدل. بالاخره زه بې سده پرېوتم او دوی د ځای پر ځای وژلو پر ځای د یوې عبرتناکې سزا په خاطر ونیولم او له ځان سره یې یوړم. څو ورځې وروسته زه د نګرکوټ په جیل کې وم. د یوې اونۍ له بندي پاتې کېدو وروسته راته څرګنده شوه چې زما د تورې دیوې په پښو کې قرباني کړي. خو 2 اونۍ نورې تېرې شوې. بیا ما ته معلومه شوه چې سلطان محمود پر ویهن یرغل راوړی دی او د نګرکوټ پوځ ویهن د راجه په ملاتړ لپاره تللی دی. له دې پوځ سره مذهبي مشر او راجه هم تللی دي چې د هغوی له راتلو وروسته به زما د قربانۍ نیټه ټاکل کېږي. د ویهن د راجه او له هغې وروسته د نګرکوټ د تورې دیوې د پالونکو ما ته زما په ګمان د اشا د خوب تعبیر و. دنګ کوټ له فتحې وروسته سلطان محمود زه له جیل څخه خلاص کړم. ما هغه په دې هېواد کې د رڼا د یوې نوې علمبردار په حیث ګاڼه او په پوځ کې شامل کړم. له ما سره په زرګونو داسې کسان د سلطان محمود په پوځ کې شامل شول چې له سترګو څخه یې د نګرکوټ د درمسال د بوتانو د ماتېدو په سبب د وهمونو پردې لرې شوې وي. محمود غزنوي زما نوم عبدالواحد کېښود. هغه زما محسن دی، خو که د هغه نیکي یوازې زما تر ذات پورې وای نو ما به له ده سره په جګړو کې برخې اخیستو پر ځای خپل ژوند په یوازیتوب په کومه ګوښه کې تېر کړی وای. له جیل څخه د خوشېږېدو څخه وروسته ما ته د بشپړ اختیار راکړل شوی و چې چېرته مې زړه غواړي ژوند کولی شم. خو زه هغه د دې هېواد د ستم ځپلیو خلکو مرستندوی ګڼم. خدای هغه د یو ډېر لوی هدف لپاره پیدا کړی دی او دا هدف ما ته تر خپل ژوند هم ډېر ګران دی. دا زما داستان دی او زما زړه ګواهي راکوي چې که ته زما په ځای وای نو ستا احساسات به هم زما له احساس څخه بیل نه وو. رنبیر سر اوچت کړ. عبدالواحد ته یې وکتل. د هغه سترګې له اوښکو لمدې وې. په ډېره غمجنه لهجه یې وویل که زه ستا پر ځای وای نو ژوند به مې نه و زه ستا پر ځای وای نو ژوندی به نه وم پاتې شوی. ته انسان نه یې، یو کمر یې. عبدالواحد په مسکا وویل کله چې ژوند د کوم هدف لپاره شي نو له هر انسان څخه کمر جوړوي. رنبیر وپوښتل له خوشي کېدو وروسته ته بیا هغې کلي ته ورغلی؟ عبدالواحد ځواب ورکړ زه څو ځلې هلته تللی. هغه ویجاړ کلی اوس بیرته ودان دی، خو دا شا کور تش پروت. د غرونو وهمي خلک هغه کور ته دننه پښه نه ږدي
او ویریږي هغوی ګمان کوي چې د اشارو هره شپه له دې کور څخه طواف کوي. زه پر دغسې خرافاتو عقیده نه لرم. په هماغه کور کې اوسېږم، خو بیا هم د شپې لخوا زه داسې احساسوم چې د دې کور دیوالونه سلګۍ کوي. او کله چې زه د هغې خوړ لوري ته ورځم، داسې حس کوم لکه آشا چې چغې راته وهي. د زړوبي په نه ختمېدونکې نغمه کې زه د آشا الفاظ اورم. رمبیر وپوښتل ستا د هغو ملګرو حال څنګه شو چې د بندیانو په خوشي کولو کې ستا ملاتړ کړی و؟ عبدالواحد ځواب ورکړ هغوی ټول زما سره بندیان وو. له خوشي کېدو وروسته ټول له ما سره یو ځای د سلطان په پوځ کې شامل شول. انیداس په هغه کلي کې د غرنیو خلکو سره اوسېده. د نګرکوټ له فتحې وروسته چې هلته ولاړم هغه مې له ځان سره راوست. اوس هغه هم د محمود په پوځ کې دی. رمبیر وپوښتل ستا پر دې خبره باور دی چې آشا به بیا کومه بله څېره ستا سره مخ شي؟ نه، عبدالواحد ځواب ورکړ. آشا په خپل مرګ ماته یو هدف پرېښی دی او زه د هماغه هدف او ارمان د بشپړېدو لپاره هڅه او جهاد کوم. زیاتره داسې احساسوم چې د هغې روح ما ویني. شپه تر نیمایي اوښتې وه. رمبیر له عبدالواحد څخه د رخصت شو او د خپلې کوټې مخه یې ونیوه. نوره شپه په خپله بستره لټ پلټ اوښتو تېره کړه. سبا ماښام رمبیر د نابللې مېلمه په څېر هلته ورغی او له هغې وروسته د ورځې یو ځل د عبدالواحد د کوټې د دروازې ورټکول د معمول شوي وو. د څو نورو لیدو کتو نه وروسته رمبیر داسې احساسوله چې په خیالونو کې یو ډېر لوی انقلاب راغلی. خو بیا هم هغه د پخوانیو اړیکو د شلولو او یوې نوې دنیا کې د پښې ایښودلو لپاره یوې ځواکمنې جټکې ته اړتیا درلوده. د دې حالت هغه چا ته ورته و چې د سیند د توندې څپو د ځان ژغورنې په خاطر د څنډې وښو ته لاس اچوي. خو دغه واښه یو شکېږي او هغه هره شېبه دا احساسوي چې کومه یاغي څپه به د ده له لاسه وروستی ټکي هم واخلي او بیا به یې د یوه داسې منزل په لورې ورسره یوسي چې له هغې ځایه بېرته د ساحل په لور راتلل د ده په وس کې نه وي. د سیند پر هغه څنډه د رمبیر موسکۍ او خندېدونکې دنیا ودانه وه. بې شمېره هیلو او ارزوګانو یې لاسونه ورته غوړولي وو. د هغه پلار، خور او د ماشومتوب ملګریو دا پیغام ورکاوه چې رمبیره، دې سیلاب کې د لوېدو څخه د ځان ژغورلو هڅه وکړه. د خپل دین او کلتور پرېښودای شي، د دیوتاګانو له عظمت څخه انکار کولی شي، خو موږ نشي پرېښودای. دا رښتیا ده چې د نګرکوټ خاصو حالاتو له یوه انسان څخه د ټولنې او دستور دښمن جوړ کړی دی. خو کنوج نګرکوټ نه دی او ته عبدالواحد نشي کېدای. ستا نړۍ د هغه له نړۍ څخه بېله ده. ته یوازې نه یې. که ته نشي راتلای نو موږ در سره بوځه. رمبیر ته دغه ورځ د ډېرې اندېښنې ډکه وه. د عبدالواحد دا خبرې هره شېبه د ده په غوږو کې کړنګېدلې چې ستا د جګړې په څېر ستا بندیتوب هم بې هدفه دی. کله کله به د هغه په زړه کې دا خیال راغی چې د عبدالواحد په مخ کې اعتراف وکړي چې د برخمنانو له دین او کلتور یا د کنوج واکمن ډبرې او ماتې سره هېڅ دلچسپي نه لرم. زه یوازې یو ځل خپل پلار او خور لیدل غواړم. که ما خوشي کړي نو دې وعدې کولو ته چمتو یم چې د مسلمانانو په خلاف به کومه جګړه کې برخه وانخلم. د رمبیر زړه دا ګواهي ورکوله چې که عبدالواحد دا واوري د پرېښودو حکم به یې ورکړي. خو له دې سره رمبیر پر دې پوهېده چې عبدالواحد د ده په زړه هره خبره پوهېږي. هغه د ده له غوښتنې پرته د ویهن له والي څخه د رمبیر د خوشي کېدو سپارښتنه کړې وه او رمبیر همدې احساس له هیلې او غوښتنې څخه ایثار کړ. یوه ورځ رمبیر د خپلې کوټې په مخه کې قدم واهه چې یو سرتېری راغی. خبر یې ورکړ چې د کلا ناظم غوښتی دی. رمبیر له سرتېري سره روان شو. عبدالواحد په خپل دفتر کې ناست و. هغه چې رمبیر ولید ویې مسکل او په مخه کې یوې کورسۍ ته اشاره وکړه. ویل کېنه، زه یو زیری در باندې کوم. د یوې شېبې لپاره د رمبیر وینې په مخ کې راغونډې شوې او د خپل زړه په درزا یې د راکابو کېدو هڅه کوله. ویې پوښتل د ویهن د والي ځواب راغی؟ عبدالواحد ځواب ورکړ. د هغه ځواب تر اوسه نه دی راغلی، خو ډاډه اوسه، ته به ډېر ژر خپل کور ته ولاړ شې. اوس ته ما د یو بل کار لپاره غوښتې. د رمبیر زړه ولوېد او خفه شو. عبدالواحد ته یې وکتل. عبدالواحد د ورېښمو په یو وړوکي دسمال کې پیچلی یو لیک له میز څخه اوچت کړ. رمبیر ته یې وړاندې کړ. ویې ویل لومړی دا ولوله، ستا له کوره راغلی دی.
ګرانو دوستانو، د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې برخې د لوی الله په امان.